القرآن حجت لك او عليك. الله جل شانه نبی فرمایي چې قرآن عظیم شان به یا ستا د پاره یو دلیل ګرځيږي یا بستا باندې یو دلیل ګرځيږي. غرض دغه حدیث دا دی چې کچرتا یو مسلمان د قرآن عظیم شان ادب کوي، داغه احترام کوي، داغه عدل کوي، هغه یاد کی، هغه بل مسلمان ته ورسی، باغه باندې عمل وکي، نو دغه قرآن په ورځ د محشر باندې راوچت شي او دغه بنده د پاره الله په حضور کې شفاعت کوي او شفاعت وکوي. او کچرتا داسې ونشي دغه قرآن په د باندې حجت او دلیل وګرځيږي. غرض دا چې څوک د قرآن عظیم شان بی عزتی کوي، څوک د قرآن عظیم شان ادب احترام نه کوي، څوک د قرآن عظیم شان یادګیرنه نه کوي، نو دغه قرآن او چې به دغه انسان باندې دلیل ګرځيږي. ما دغه ویډیو وکړه، تاسو په دغه سیټ کې کته شي دغه مسلمان چې د قرآن عظیم شان اول په ځمکه باندې خېده، هغه د ورستو چې دی پاسه یو خزانه غوندي خو هغه ماته کړی دو، صرف خلک په دوکه کې چې دا غواړي چې زما ویډیو چې دا وایرل شي. زه ډېر زیات خفه شوم ځکه دغه ویډیو کلیپ راوغستل زی تاسو سره نشر کما چې داسې ویډیوګان نه تاسو په خپل باندې پریز وکړي، او که تاسو مخ ته راشي نو دغه ویډیو ما لایک ورکوي، ما کمنټس ورکوي، ما شیر ورکوي، ځکه چې دا اپریشیټ کیږي د مخ کې درومي. او په دې کې د قرآن عظیم شان بی عزتی دا کیږي چې یو هغه په ځمکه یې خېده، بل دا چې هغه د پاسه یو خزانه غوندي خو هغه پر ما تکړه. په تا د قرآن عظیم شان بی عزتی او بی ادبی دو، نو دې د وجه نه دغه یو پیغام وو ما تاسو سره نشر کړو، بل مسلمان سره شیر کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.